د ایسیا د پاڼو مینوالو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مینوالو ټول ستړي مشئ. زه دا مهال د سینټ وینسنټ هیواد پلازمینه کینګسټاون کې او بیا د آرنسویل په کرکټ لوبغالي کې ما ټاکل شوې ده چې دلته نن ماسخوتن 9 بجې ځایي وخت سره سم افغانستان کې به سهار وي. افغان ملي لوبډله به له استرالیا سره مخامخ کیږي د شلوریز کرکټ نړیوال جام په دویم پړاو کې یعنی سوپر 8 پړاو کې. افغانستان له بعده مرغه خپل لومړی لوبه بایللې ده، استرالیا خپل لومړی لوبه ګټلې ده. په دې معنی چې نن د افغانستان لپاره په دې لوبه کې بریا خورا ډیره مهمه ده چې د سیمی فاینل یا نیمه پای لوبې لپاره یو څه چانس پاتې شي. آرنسویل که ووایم داسې ویل کېږي چې په ټول ویسټ انډیز کې تر ټولو ښایسته کرکټ لوبغالی دی. د سمندر پر غاړه پروت دی، شاوخوا یې شنې تپې دي چې زه به یې نور عکسونه در وښیم او یو خورا ښکلی ځای دی. خو دا شیان طبعا چې مهم نه دي، مهم دا دي چې پچ څه وایي یا ویشتن ځای څنګه دی. پچ دلته شاوخوا د نړیوال جام تر اوسه پورې 15 لوبې شوي دي. 4 لوبې هغو لوبډلو ګټلې دي چې لومړی یې توپ وهنه کړې ده او 7 منډې په لومړۍ پاڼې کې شاوخوا 130 فکر کوم او 7 منډې دي. تر ټولو مهم ټکی دا ده چې د سپینرانو لپاره د ورو توپ اچونکو لپاره خورا ښه پچ بلل کېږي. منډې کول پرې سخت دي، په دې معنی چې هغه څوک چې د کرکټ په اړه تبصرې کوي، شننې کوي، لیکنې کوي یا عام مینوال هم ټول تقریبا په دې نظر دي چې په افغان لوبډله کې ښایي د بدلون وخت وي. په دې معنی چې که یو اضافي سپینر بل هم ولوبوي کیدای شي د استرالیا لپاره منډې جوړول سخت کی. نو لوبه به څارو، ګورو چې څه کیږي. که پچه هر کپتان وګټي قوي باور دا ده چې لومړی به د توپ وهنې پرېکړه کوي، نو پچه ګټل هم خورا مهم دي. نو د لوبې وروستي جزئیات به هم بیا وروسته درکوو. د افغانستان د بریا په هیله له ایسیا پاڼې سره اوسئ.